زه په خپله په 1360 کال کې البته د کال په سر کې د افغانستان د علومو په اکاډمۍ کې د اداري مامور په حیث مقرر شولم. اول د لومړي ځل دپاره د توزیع په مدیریت کې توظیف شولم. د توزیع د مدیریت وظیفه دا وه چې د افغانستان د علومو د اکاډمۍ نشرات به هم د اکاډمۍ و دوستانو ته او هم د افغانستان و ډېرو نورو برخو ته هم د نړیوالو عامه کتابخانو ته لیږل، هلته بیا استول. نو دا زموږ وظیفه وه. نو ما هم څو ورځې په دې اکاډمۍ کې چې کار وکړ، ځینو شعباتو دې ته مو تګ راتګ وکړ، لکه د کابل مجله، د اریانا مجله، د خراسان مجله، د زیري اخبار د توزیع په هکله چې دا شعباتو ته به مو تقسیمول، استادانو ته به مو ورکول. نو څه په دا اکاډمۍ په دفترو کې بلد شولم. نو هلته مې دغه ځینې استادان د نږدې څخه ولیدله او د نږدې سره یو سلام علیک او د لاس په ښکلولو یې مشرف شولو، چې د هغو څخه پوهاند صاحب عبدالشکور رشاد، څېړندوی سیدالشاه فولاد، څېړنوال عبدالحکیم هلالي، پوهاند بلبل شاه جلال، څېړنوال دولت محمد لودین، څېړندوی محمد صدیق روحي، څېړندوی دوست شینواری، پوهاند عبدالحمد جاوید، امیر محمد اسیر، سید حسین نایل هیروي او ځینې نور دوستان لکه عبدالرحیم سالارزی صاحب، نصرالله ظلمتي صاحب و، علي محمد منګل و، نصرالله صوبمن و، افضلي صاحب و، امر خیل صاحب و، او یا داسې نور دوستانو سره اشنا شولو. نو د هغو په لړ کې د ټولو سره د ټولو دوستانو سره په لیدو کتو کې نو یو ستړی مسې هم و، کله کله د چا سره د یو چایو خوړل هم و، چې نو موږ غوښتل چې د استادانو سره د نږدې په تماس کې شو، د دوی په باره کې مو هم اورېدلي وو او هم د دوی اثار تر یو اندازې پورې مطالعه کړي وو، یا د اخبار د لارې یا د کتاب د لارې، او د نومونو سره ښه نه بیخي اشنا وو. نو په دې لړ کې چې د ټولو دفترو دې ته ورتللو، یو هم د مرحوم پوهاند صاحب عبدالشکور رشاد دفتر و، چې هلته ټولو خلکو پوهاند صاحب بلي په هغه وخت کې. تر نورو ټولو به راتېر سو، خبره د پوهاند صاحب په هکله وه. د پوهاند صاحب دفتر په دوهم منزل کې د ریاست مخامخ کې د اکاډمۍ د ریاست پر مخامخ باندې، چې هغه وخت کې څېړنوال دولت محمد لودین، څېړندوی دولت محمد لودین د سرپرست په ډول وظیفه اجرا کوله، او سلیمان لایق د اکاډمۍ رئیس و، ولې په وزارت اقوام قبایل کې توظیف و، هلته د وزیر په حیث وظیفه درلودله. نو په اکثریت اوقات هلته و. هلته دا دوهم منزل کې د ریاست پر مخامخ باندې یو کوچنی دفتر و، چې په هغه دفتر کې په دغه وختو کې چې زه هلته ومه، څېړندوی دوست شینواری، محمد هاشم رحیمي د کندهار او پوهاند صاحب توظیف و، او د دې وظیفه هم په دې ځای کې وه، چې ډېر عادي او ساده میزو او چوکۍ یې درلودله. دا چې د علومو د اکاډمۍ پر دفاترو باندې بغیر یوازې د رئیس پر دفتر باندې چې نوشته وه چې د رئیس دفتر، پر نورو شعباتو باندې نه وه نوشته چې د شعبه. نو همدا ډول د پوهاند صاحب په دفتر باندې هم نه وه نوشته، چون د دوی د دفتر او د دوی د کړنو څخه داسې معلومېدله چې دا به د څېړنې او پلټنې او تدقیق ریاست و، چې ځکه همیشه به یې کتابونه مطالعه کوله، ډېر کتابونه به پر میز باندې ورته پراته وه، ډېرې لیکنې به ورته پرتې وې، چې پر هغو باندې بیا پلټنې او څېړنې کولې، چې اکثریت یې دا د کتابو حاشیې لیکلې، چې په ځینو کتابونو د نشراتو په وخت کې یا چا به نشر ته آماده وه، یا به غلطۍ پکښې کې وې، یا یې حاشیو ته ضرورت درلودی. مثلا لکه د حیات افغاني کتاب چې ډېرې حاشیې پوهاند صاحب لیکلي دي.
نو دا د دوی دفتر و چې ډېر دوستان به ورتلل او ډېرو خلکو علاقمندي درلودله چې هلته ولاړ سي د نږدې یو ګړی د پوهاند صاحب سره او یا د رحیمي صاحب سره او د دوست شینواري صاحب سره وویني یا اشنا سي یا مجلس واوري ځکه د دوی مجلس خوږ و او دفتر یې کوچنی نو زیاتره اوقات دوستان خپله هم نه ورتلله ځکه دوی به مصروف و د کاره څخه به وتله نو پوهاند صاحب به د باندې د خلکو لیدي کوم وخت چې به د رخصتۍ وخت شو چې تللی به د تګ په وخت کې به دوستانو لاسونه ورمچوله او پر لارې به ورسره ملګري وه او یا چې به کوم وخت اکاډمۍ ته سهار را داخلېدی نو ډېر دوستان به چې درته د مخه به راغلي وه هغه به ولاړ و ورته د ده سلام ته که به ډریور و که به پیاده و که به مامور و که به مسلکي مامور و علمي رتبې دا یې درلودلې او که به اداري مامور و په دې به خوشحاله و چې د نږدې ورسره وویني او د ده سره یو څو خبرې وکړي نو پوهاند صاحب هلته ډېرې ښېګڼې درلودلې ځکه چې په ټوله اکاډمي کې د یوازنی کس و چې ډېرو خلکو به دا علاقه درلوده چې د نږدې وویني هم د تګ په وخت کې هم د راتګ په وخت کې به خلک ورسره ملګري کېدل او ډېر نور رئیسان چې به د دفتره راووتله په خپلو موټرانو کې به کښېنستله حرکت به یې وکړ ملا بړله پوهان د څېړندوی دکتر جلالي هغه وخت د اداري رئیس و ولې پوهاند صاحب یوازنی سړی و چې د عادي بس څخه استفاده کول په هغه وخت کې بسونه وه چې پر یو لین به یو بس تلی پر د هغه لین ټول خلک مامورین وو که پیاده وو که مامور وو که مدیر وو دا به پر لارې باندې رااخیستله در خپل دفتره پورې به یې رارسوله نو یو د اکاډمۍ هغې هم یو سیاسدودو موټر و چې د خیرخانې پر لین باندې چالانه و د خیرخانې څخه به محترم پوهاند صاحب په هغه موټر کې کښېنستی په هغه سیاسدودو کې او تر اکاډمۍ پورې به راتی او د تګ په وخت کې به بیرته په هغه موټر کې تی هېڅ وخت یې د کوچني موټر څخه استفاده نه کوله چې د یوازې په هغه موټر کې ولاړ سي ځکه په هغه وخت کې هغه خلکو چې د پوهاند رتبه درلودله او یا یې ریاست درلودی هغو ته دولت کوچني موټران په اختیار کې ورکوله ولې پوهاند صاحب دا نه غوښتله ځکه د یوازې راتلی او بیا د موټر څخه استفاده نه کوله چې کور ته به ورسېدی هلته به یې د خپل شخصي موټر یا ټکسي یا دې څخه شخصي موټر لږ چې نه درلودی د هغه خو به نو استفاده نه کوله ولې د یو ټکسي موټر څخه یا د بس څخه ښاري بس څخه یا د دې څه استفاده کوله ولې په راتګ کې اکاډمۍ څخه په دغه سرویس کې راتلی نو په د ژوند تر پایه پورې د ټولو خلکو سره چوندی یو منلی سړی و او ټولو خلکو هم پیژندی ډېرو به هم دا ویله چې پوهاند صاحب ولې یو موټر نه لري بیا به پوهاند صاحب پخپله هم ورته وویله چې زه موټر نه غواړم زه ضرورت نه لرم زه غواړم چې د دې دغه دوستانو سره په دا سرویس کې ولاړ سم په دا سرویس کې به نو د چا سره په یو خبرو مجلس و په دې هم اخته و تر هغه وخته چې راسپور به شو دغه څخه د کور د مخه څخه تر اکاډمۍ پورې بیا د اکاډمۍ څخه د کوره پورې خلکو به علاقه درلودله چې یو خبرې و دا ورسره وکړي نو په دې خاطر چې ټوله خلک په تکلیف نسي پوهاند صاحب ته دا د مخ لومړی سیټ ځای تعین و چې پر هغه باندې څوک نه کښېنستله دا یوه چوکۍ وه چې پوهاند صاحب موټر ته راوختی نو پر هغه چوکۍ به کښېنستی ځکه که دی داسې تېر سوی وی نو بیا دا ټوله ورته ولاړېدله او هر یوه کوښښ کاوه چې د لاس روغبړ وکړي او چې تاکیدی به هم ډېرو کوښښ کاوه چې د لاس په روغبړ د خدای په اماني ورسره واخلي نو ځکه دی به په دغه لومړۍ چوکۍ چې راوبختې سلام به دوستانو ته ورکړي هغه چې د مخه به راختلي وه نور چې به بیا پر لارې باندې ورختله بیا به استاد پوهاند صاحب ته سلام ورکاوه یا چې به کښته کېدله هم همداسې نو پوهاند صاحب یو د هغو شخصیتونو څخه و چې ډېر تقواداره ډېر فقیر طبیعته ډېر زاهد سړی و
زاهد خو نو موږ تاسې هغه خلکو ته ویله چې نه خپل څه لري چې چا ته ورکړي او نه د بل چا څه غواړي. نو ده خو خپل ټول ډېر څه درلودله چې هغه د علم بخچې وې. د علم بخچې یې درلودلې، هغه یې همیشه خلکو ته ورکولې او د نورو خلکو څخه یې څه نه غوښتله.